Llevo. Shark nu वापस के कैमरामैन यो पेरा बिहार आकुशा ओके ओके कैमरामैन देख सिड़ी तो जका ये पता खोला कैमरामैन रेडी बस ठीक है फोर खुला कैमरामैन आगल तलाड़ शा दाउनी से मुर्शिदा अल्लाह आल्या का साडे पाच शागड़ा साडे पाच समाना मा गुस्ता है उनुमा उरे दले दे ऐसा बरोबर दा फिर से पखपले चायला किराची स्टाकार की जमा कर दे नहीं करे न पासम की बा जगह मिलेगी की ना गुस्ताहाना हरकत को मेकअप चश्मे लड़का तस्बीर आका अपने अपने सरों पर हाथ रख के ताकि खसूसी दम में शामिल हो जाए सरू ने लाश की रे सेट तक है ना शरबत फिर से बोलो रब रखा मावी फिर से स्टार्ट अप होने लगा कुक ना तलाश बस स्टार्ट पवालू ये जबरी पुखा ते होता हाँ वाह दालक वो तो पोसा से चल देगा जी ستاسو څه مسله زه خو د غواړم په خپونه شلې ها شلې جی معمولی مسله دا الک ما ته مرزادی شلخکاری دا اندازې مطابق د شل دی ان شاء الله دم به پیچو ټول به تاسو دی خوا ګوري په دې الک په دم اچوم دی به لکه د لاټون نه غودريږي لکه د مزایل به پاسي دی ټول دی خوا ګوري سبحان الله خپل سرونو باندې لاس کړي ونی سمل گئی نا تنه ونی سم دنګ دی خوراکا پاو غزوا نه غزيږي شلې جی لڑکا لڑکا بلا غزوا لازم होगा उधरेगा وشو طريقه نوارشا حكم ازل مبارك شو ٹھیک شو ديسا مبارك हो سبحان الله سبحان الله هو بشريكا سبحان الله फिर से वो जमा नंबर दे ओ बशी देखो के ने बे नंबरी बने के बे नंबरी बने के يا شکل نه کما کلس پور خېټه شعر تاسو پور کې ته اخکاری زما وته اندازې نه ماته پته لګي شاګردا تصبیرا کا دا سړی و ته پوسه د سم مسله ده جس پور خېټه استاسو سم زه چې کم بوټي پټي کې کارم چې سار لا ورشم وچی چې کم بوټي و ګرم چې سار ورځم هغه وچی
गावंडी ती बेईमाने दे माल गबोरता चाहिए نه مړه او نو سهل را لرو باسا الله بخیر ها، ها، الله ها. بخیر پیر صاحب د بوټو مسله ده جی چې څنګه ورواچي مکه ته بس 2 غنټې پس وچی او سړی سپک ډرت دی گاونډي در باندې کړه تعویز جانانا بهترین او خطرناک تعویز در باندې شوی نه مړه زرغونه د ختمي نو سبا کو خو ته فکر مکوا دلته بدل زما دا شاګرد دی دا کې کینا جوخ دلته کینا. کینا جوخ کینا څنګه چې بوټه کوي دغه څه جوخ کینا الله بخیر زبا څنګه الله دیوا شا. الله بخیر اثر بتی وباسو شاګردا اثر بتی وباسو ډانګي مسله به کې راځي دي ډیر خوشی تعویز په شوی شاګردا بالکل جی بالکل تبا کړی دی لکه تبا کړی ور کړی دی اله کې د پسند نه خلاص کړي دوه ډانګې وه خج وای وای پاسه ځوانه ان شاء الله تعالی د نن نه پس پستا په تبکاری غنم او راخیږي به شوا تبکاری جوار راخیږي به لاچی لکه د مار به دا فصل رواني او کېده او کېده چې امرو ته موټیبه ته 2 دلای راوړه 2,60,000 روپۍ جمع کو بیا ځه ورګه سند کوم نیکسټ پیر صاحب خو منن 3 لکه پیدا کړی پروګرام به وکاو خان راځه سم مسله ده د ځوان پیر صاحب دا چاړه دی خبرې نشي کولای ته چاړای کنه چاړه ده نو څه کې درته وایي چې او زه چاړه ما نشته کې سړیتوب دی خواشا نیٹ کار کوي او جی مانم وی پی این یوز کوم وی پی این یوز کوي ټیک شو کې نه والتا مبارک شه مبارک شه بل راولا زما کیمرامین څه شو هغه ولاړ دی جی پته ویل مخامخ شاټونه وای سبا کار کوي جی چې ویډیو وایي کنه کېږي بوستر په ولګو بوست کدا ویډیو کینی جی ټوپک مارا دا ونیسا لاسی بیلمازو جی بک الله بک شیم نو او شاګرد څه مسله ده پیر صاحب کیس راته ډېر زیات خطرناک ښکاري کم سے کم 2 درې کوپو والا کیس دی کیس ډېر ګمبیر دی تاسو فکر مه کوئ دا سړی ګزارم کولی شي دا سړی خپم ماتولی شي د چا او دا چې سړی د چا نه سترګه میستی شي خو تاسو فکر مه کوئ پیر دلته دی د پیر په کنټرول کې دي دار څه تاسو ته دا یو خبره معلومه چې زمونږ د پیر صاحب سپک دد پیر نه دی ګورې اخوا دی خوا پیر نه دی ګورې د سمه خوځاو خجی دا یو تکړه پیر دی په پاکستان کې به داسې پیر پیدا نه کوي یو ستر پیر دی د امریکې نه مخلوق را روان دی د انډیا نه پرون 3 جیپه کسان راغلي وو دغه او دغه چې د کالام نه پسې راغلي او شپږ 12 ګاډي بالکل بالکل نمبر نه جی شاګرد 100% صحیح خبره وکړه او جواب بالکل پیر اوس پزه چې کم د دې سړی پس ور پاسم دنه به دا پیرانو باسو ان شاء الله میک اپ پیر صاحب ځان لږ تازه کړه او کنه پیران سجا خدا چې لګ وته سیټی دا ونی سالکه هغه کورنۍ لکه څه تراشه دی راوله دی خورا ولا کسرا ولا راشه ځوانا سم مسله دی الکتا دا پیریان دي څومره ټایم نه دی 2 کال اخ سړی خو ډېر خطرناک مو سي ماته پرې دی هلم بغلم بغلم بغ دنګ دم دک تنګ تنګ دس دب دنګ دنګ دپ تنګ تون لک تنګ تون تنګ اگلا بنگا مگ دگلا ټکلو کو دګ دګلا بګل گبړي ګړي ته خورا پاسه ځوانا ځوانا وسوایا پاسه یو کپل وټه کم بن کم بلوم پیسې وایا
څه خدمت وکړو؟ خدمت دا دی چې څو کسان یو د کوم ځای نه راغلي یې؟ 6 کسان یو، 2 جنکې دي، 2 هلکان دي او 2 حرامیان دي. حرامیان هم پکې دا هم د شکل نه ټیک نه دی ښه ماته ټیک ښه. او راغلي څنګه په کم طرف راغلي په کم ټیم راغلي یې؟ موږ خو چې د انډیا نه راغلي یو، په بارډر باندې راوړېدلي یو. په دې مې پوهه که د جنکۍ د انډیا نه راغلي که د هلکان که د حرامیان دا ټول نو دا په دې بارډر څنګه راووختولې د موږ د پوجان چې دغلته ناست وو؟ نیم موده او نیم په وزیرستان کې جنګ و هغې ته تللي. ښه ده داسې کار وکړه دا سړی پرېږدوئ او که نه په لوټه کې م بند کړم. مونږ خو داسې نه ځو، مونږ خو په سبحان پسې راغلي یو. سبحان چل څه کړی؟ سبحان زموږ غیبت کوي او بختي رحمان. اوس یې خوند وکړو. دا بختي رحمان پکې د کم طرف نه رالو. بختي رحمان زموږ مشر ته کنزل کړو. شی کنزل مار دی که نه او د هغې بل چې کوم دی غبط مار دی. دوی مشر خو مودي دی نو که ورته ویې کړه نو څه چل وشو؟ نو مودي دی نو ولې عزت یې نشته؟ ولې عزت شته؟ ښه دا راته ووایه سړی د امیتاب بچن د کورنۍ نه دي ټول. داسې کار وکړه دا جنۍ ته رامخکې شئ او ښه دمداره مسته ګانې ووایي چې دا هلکان لږ سور کړي شي. سرکار رب رکا شاباش نمستے منم. پیر صاحب ته ګاڼه ډالۍ کې سور یې ډېر زیات خراب. ګاڼه ډالۍ که چې د هلکان واوري چې لږ سور کړي شي شاباش. زه به تاسو وباسم د دې هلک نه خو د هغې نه مخکې به په تاسو د خپلې لوبې کوم کما کانا ویما چې کومه دې خوښوي هغه ووایي په خوږ اواز کې ترنم کې. تیرے نام ہم نے کیا ہے سبحان کے لیے. عشقه تېره شوې سره شکه ده جي. سره عشقه ده. ښه اوس داسې کار وکړه چې زموږ د هلک په پسه شرایطو پرېږدي. قصې به ډېرې نه کوې ګوره اینه مې ته خودکي بس سبحان برا ڈرا کرے او بختی رحمان. یاره جي بختي رحمان خو ډېر د کار سړی دی د جلبو سړی دی بلکل د مرکو سړی دی. هغه به دې پرېږدو سبحانه چې اوس پک ډت سړی دی دا به اوس وګوري. ورکه دی غیبت یې کوي. داسې کار وکړه تا ته به سبحان میلاو شي که خیر وي په بارډر به زه خوا در واستم. اوس دا سړی پرېږدی په حیا کې پرېږدی که نه پرېږدی خدای هم غرق نه که ګوره وجنم هم سړی پرېږدی. اوس ګوره ښه لوټه کې بندوم. لوټه څه شوه؟ یاره جي زه وایم که په خوښه نه کېږي نو دا ډانګې لوټه خو ډېره وړه نه ده. لوټه نو خیر دی په صندوق کې به هم بند کړم. یاره جي د حرامیان تې ووښئ. حرامیان تې واخلم انشاءالله تعالی. لا دې خوا کړه هګړم بګړم د ګلا د بړک د نګړم نګ ډس ډپ ډنګ 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 هګړم بګړم بګړک د ګوړه د بړک هګړم بګړ دوړه د بړک پری صدا ځوان لاس کیسې باندې نه کې الک پرې دا انا الک پرې دا وګینه خدای وجه خپل عمل د سره وکم. یاره جي د حرامیان خو د جنکو اوازونه کوي. دا شینه ماتې جلاګان ښکاري دا الک پرې دا اخیره گزار چې په دې کې ټول تلي ښه بسم الله توکلت علی الله. لاړتي لاړ دا ونیسه سنبالې کې دلته میک اپ یو بالټي اوبه راوړئ چې ویس کړم. ګیلاس جي هلکانو سره پیسو خبره ورکړه پیسې وله ورکړه خیال وکړه پیسې ته پکې ووهه ښه. نیکسټ راځه بچي راځه. صاحب ما دم کا الله پیر صاحب ما دم کا نو دا د دمولو ځای دی. زوی دا خو د دمولو ځای نه دی خو ځه شو شو ځه بچې ځه. پیر صاحب که بل چوب دی به وکړو کېدای شي شته سبق هم تیار کړي. پیر صاحب څنګه چې زموږ د خپلې پیسې راکوې ښه اگر د دوی حساب وکړه. ستا سره مې په 100 روپۍ خبره کړې وه په 2000 دې کړې وه خو د اول خو مې دومره وخوړه په 15000 خو د ما په ټایم نه کېږي ګورې. دا الله څه وایي مسلمانه دې نه مخکې یو کس په کوپک ویشتو ستا زما 10000 روپۍ دی ولې چې ما ټوله ورځ تېره کړه او تا د سیلته کې ګوړ وکړو یا د چاري وکړه ده یا ته مې تا حق الله 15000 دله ورکړه. خبرې ما زما 3000 روپۍ کېږي خو ما له 5000 روپۍ راکوئ. ستا دغه نه برنال جوړېږي چې تا له 5000 روپۍ درکوئ. شل نو ما خو شل هم کړم ظالمه کم ګزارونه تاسو وکړئ. خیر ده که نه داسې کار دی تا باندې سبا د چې کوم دی بل رول کومه ته به داسې کار وکړي ته به ځان نه لیونی جوړ کړي لیونی به شي د هغې بدل 6300 روپۍ درکړو. د خوشي زوی دا خو د غنو والا چوکه راوړه شکر وباسه چې ما پکې د اول ډانګې راواغېستو ګډې وډې وې ایزي پیسه نمبر دی نقد نه نه نقد نه نقد موږ نه ساتو
دا دې نه ساتو 0343 خوشي زیه پیر صاحب تا پیرلیان ډېر ښه روان دی په فیسبوک باندې هغه یو ویډیو 1 ملیون ته لاړه کسټمر دومره رابطې کوي انشاءالله چې په فیوچر کې به کېدای شي د پاکستان د پیرانو وزیر اعظم جوړ شي زموږ په کیسه نه کېږي کله کله میک اپ خیال وساته میک اپ اوس پنه کې کسٹمر پیسو درته وي پیسې دل ورکا ورچال کا وتا څو در چال کوم بس را چوکا مال هم کیمرې لاس تړي 200 روپۍ دل ولېګا 200 ځه نور به تنخوا شي ځه دا کیمرامین دا کیمرامین دی ته پهله دنه کې موبایل وای کیمرا راکړې خو ریکارډینګونه یې کړی زما لپاره ها ته لږ صبر وکړه صبر وکړه ته خو موږ سره تړلې سړی دل ورکه 300 روپۍ ولا ور کمی نه کمیډي خوشي زویا صاحب اوس هلته انټرویو والا ناست دي انټرویو والا نه مساته کنه انټرویو والا مساته کنه شیخ ټول په پیر صاحب د امریکای پورې مشهور شوی نو موږ څه وکړو جیو نیوز والا مې رخصت کړم تاسو اړو چینل نه دی ورکول نه شو وای نیوز والا مې رخصت خیبر والا مې تاسو اړو مرسو ګوري نه دا دوپلیمار نیوز والا راغلی دی او دوپلیمار نیوز والا سار راغلی دی اوسه پورې ناست بالکل اختو انګړه پیچ کاس لبا بالکل انټرویو نه چې دوپلیمار دا ټیک دی جی ته دلته دغه سنبال کزه پوه شولې تعالی ز تنخوا در لګم او منګه دی انټرویو له ورځوخه ابه کسان نه په ویډیو کال باندې کال کوو هغه نه دمو او سلامونه نیکی هیله احترامات تاسو سره یو ځل بیا د کلیام نیوز نه مخاطب ما زرا غره ما د پیر خطیب پریزاد پیر صاحب نه منن انټرویو کوم یو سو آسان تاسو نه بده کو خدای پټ خو را روان دي سلام وعلیکم السلام پیر صاحب راځه دا واچو بره واچو زما سه پاکو دا پاک ته ځه نه جنا چرګانو کې ګول کړیو ها چرګانو ګول کړیو کینه پیر صاحب تا چرګان هم ساتلی دي چرګان ساتو جيبه د انډه منډه بازار نه موږ نه راوړو خپل تیارو خاجي پیر صاحب ستا ډېر ټایم نه ځای کوم ځکه ستا خو ډېر فضول ټایم دی کنه دا ټایم نه ځای کوم دا را دی وای پیر صاحب چې ستا مهارت سره وتا دا پیرتوب کله زده کړې یره جی الحمدلله زه حق طیب شرزاد پریزاد دې ټیم کې تا ته مخاطب ما او ما د خپل مهارت الحمدلله ډېر په لانجو په کنجو او ډېر سخت کراچۍ مې پکې والي دی جی بنگلاديش مې والي جی بنگال کې سوئزرلینډ نور ته وای باغ نیدرلند کې کېټو غر کې مې 2-3 میاشتې تیرې کړې جی او د څه لکه مطلب لکه امریکای کوم کلاسونو لزی خو لکه اوس په حال لګ مسلې دي دلته مریضان ډېر دي بالکل دلته سټوډنټان سیوا دي نو اوس مونږ دلته کې نزو خبر راته دا وای پیر صاحب ما ورېدلی چې ابو دلته رالم یو کس راځي دی یو کس پنی ما کټوا هغه مولا سه په جادو منتر واپس ټول او خېجوله یو کس ویړوندو د شلو کالو هغه نظر واپس راوستون دا خو زاریم چې د پیر کم او جادوګر ډېر دا څه کیسه ده وړه مسله ده مسله ده چې دا چې ګوره کم کس شلی مرزادی شلی هغه منګه پاسو چاړای هغه دوم کیوو لکه د سی وو چې څنګه وو دا هغه چې کم دی د خبرو هغه طاقت راشي او مزید وته وایا او جاو لکه چاړاګان ګوډیان د چا خېټې غټي نری کول غواړي هغه مسالې ختمولې شو چاله ودونه نشي کولای هغه مسالې دا کور کولې شي او چې به څوک راتللی نشي په ویډیو کال باندې دا چوخ دم کوي چا بچی چې نه هغه په یو نه دی اخو زمنګ د لاسه کار دی جی هغه دم کوي هغه دم دی بچ دم موشي بس مخه سره زیات نش 15 پاک میشته پس خدای پاک رحمو کیږي اره پیماندار د کمال لټک پیری خدای ر تاړو بخینو او د څه چل زم چې د حکومت څخه غلطي کړي زموږ د حکومت ډیر کم کلیږي بالکل دی په دې مردان میډیکل کمپلیکس په کروڑو روپیو لګولې د دنیا ډاکټرانو کې نه ولې تنخواګانې ورکی نرسيانی دی په کې میډیکل ریپی دی په کې واډونه دی او ویل چیر الګ چې دې بس دا له کوډګه جوړ کړو وتی کې نه ولې نو دا شلیان ګوډیان بس ډاکټرانو ته ضرورت او تابو علاجونه کول بالکل د ټیکوي هم دغه طریقه په کار وزو خو د مریضان ته چې مال راځي خدای به کوم د شفا درکړي ډاکټران نه پوي او ډاکټران خو نه پوي ورته دوی خو جال ته کې ډیګریان لنزي دوی خو امریکا ته سیل لزي جی او سیر سپاټي لزي خاجي خا ډاکټر دا پیر صاحب ډاکټر مستاد الله سره خلې لرالو پیر صاحب دا راته وای کنه چې ته خو بلکه موز لم ډیر بکې کنه ډیر منځ گزاري هم ډیر کې واجبات منځ گزاري جنازو لم ډیر نو مې تر ته سب دا دوای قنوت لګوایا
دعا قنوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللهم صل علی محمد و علی پیر سے بل سټیشن دی رونی سو بس تا جی په جمعات کې امام د خپل جمعات بالکل او لکه موږ خپل لنګر چلو جی خدا دو پیر سے صاحب موږ کې سو رکعت دی سار کې وای وتا شاګرد دا وړو کې سوال دی وای وتا نه خیر پیر صاحب تاسو ته وایي چې تاسو لکه مطلب نمبر یې واشي جی شپږ رکعاته ماشاءالله خمانی به کیمرامین سے موږ ورسالو رکعت موږ کو دی لګ دین تډیر نږدې شپږ رکعت پدې کې واجب سودی فرض سودی او سنت سودی دی کې جی بس دا خو لکه ټول فرض دي کنه فرض مسلمان خو لکه مونږ فرض دي فرض دي بس ټول فرض دي جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ذهنی قابل جی خدا پیر صاحب دا راته وایا کنه چې بالکې درته دوی تری پیر صاحب د پاره څه کولې شل کا پیر صاحب د پاره لاول خو ته زما شکریا ادا کا لکه چې دا زمونږ پیر صاحب چې کم دی دومره بې غیرته پیر نه دی دومره سپک ډرت پیر نه دی دا چاله انټرویو نه ورکوي جیو نیوز هم واپس کړو ایروای نیوز هم واپس کړو خیبر والا ته مې تاسو ویورشپ نشته دی منګه د غټ غټ لکه یو ته دوپلیمار تاسو نوم دی دا چینل جی کولیام دغه تعالی منګه د پیر صاحب نه مقرره واغ ته اوس هم قطار ولاړ دی نشته جی نه ورکو انټرویو نه موږ بند کړی د خپل استاد د پاره دومره قرباني ورکول شم چې اثر نه څوک جدا کی دغه ته وغورځي نو پرابلم حق الله دا یو لاس مې کټ کی دغه ته وغورځي دا یو لاس کټ کی دلته وغورځي او دا خپل کټ کی دغه ته وغورځي پروا مې نشته کامیاب زما دا سرم قربان کامیاب به ټول عمر به کامیابی بلکې ټول عمر به کامیابی شاګرد ٹھیک ده خدا پیرو تړه شي چکونه لګي سات بعد چغي وي د زه جلدی پیر صاحب خدای خو مونږ بخي کنه استاد ملمستیا د پاره صرف ما کیمرا نه دراوړي ماشاءالله جی چیرې به مروست بالکل دی به تور چیلې راوستي به راوستي خدرانه غټ پټ یو دونه پر پولیس مې راوستي بس ټیک ته ما شاګرد بلاټ شاګرد خو بری پیر صاحب یاد یو یانه خو تر سره به وځي ما